په دې لیدنه کې د دواړو پوهنتونونو د رهبرۍ غړو ګډون کړی و او د لوړو زده کړو علمي فعالیتونو متقابلو همکارۍ او د خصوصي لوړو زده کړو نهادونو د عملي او اداري چارو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د هلمند پوهنتون رئیس پوهنتونونه د ټولنې د علمي او مسلکي اړتیاوو د پوره کولو مهم مرکزونه وبلل او خوښي څرګنده کړه چې په هلمند ولایت کې د اماراتي او خصوصي لوړو زده کړو یو شمېر نهادونه فعال دي. نوموړي د وادي هلمند خصوصي پوهنتون له رهبرۍ څخه وغوښتل چې علمي فعالیتونو ته لا ډېره پاملرنه وکړي، اړوندې چارې پر وخت تعقیب او حل کړي او د علمي پرمختګ لپاره لا اغیزمن ګامونه پورته کړي. هغه همداراز ډاډ ورکړ چې هلمند پوهنتون به د امکان تر کچې خپلې علمي همکارۍ ته دوام ورکړي. ورپسې د هلمند پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر الحاج مولوي عبدالقیوم ذاکر د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې تعقیب او عملي کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. ویل چې د وزارت د لارښوونې پلي کول د لوړو زده کړو د ټولو مرکزونو له مهمو مسؤلیتونو څخه دي. نوموړي د وادي هلمند خصوصي پوهنتون له رهبرۍ څخه وغوښتل چې د وزارت اړوند پریکړې په پام کې ونیسي او د عملي کولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.